در ساختن از این نظر به سابق تقریبا 80% سهولت آمده. سابق که بود مثلا نال گندم بعد از اینکه از دم میکشن توسط ماشین گوشت میده میکنن، سابق توسط کپچه و چلوسا را میده میکردن با زور دست و زور بازو. حال تقریبا سهولت در کار 80% نظر به سابق سهولت آمده، مگرم در تهیه علیم و در ذائقه و طعم علیم فرق نامده. و می حالت حالا چون که هوا سرد است تقریبا تا 4 روز 5 روز هم علیم به می حالت خود میمونه، خراب نمیشه. در سیزن زمستان چون که غذای سنتی کابل است، از هر گوشه و کنار کابل میاین در شور بازار برای خرید علیم. ما دکان‌ها هستیم که کل کابل میفهمن که ما در منطقه کابل علیم فروشی است. فضل خدا بازار ما خوب است. په کابل ښار کې ډیر مشهوره حلیم پخونکي شته چې د هغوی د حلیم خرڅولو ډیری دکانونه د شور بازار په کوڅه کې موجود دي. دا کسب هغوی ته له پلرونو څخه ورپاتې دی او دا د هغوی د پلرونو شغل ګڼل کیږي. کسب و کاروبار از پدر بر ما مونده و تقریبا مدت 25 سال از این دکان میشه که این دکان فعلا فعالیت داره. علیم فهمیدید یک چیز بسیار با تقویه است، خصوصا با طرف زمستان. و زمستان که هر کس ببره یک دفعه استفاده کنه و مجبور است تا ردش دیگه چیلان نکنه. اما کسانو لپاره چې علیم پیژني، علیم د چې پیژني هغه خلک هر جمعه کې راځي اوړي کور ته عمل ته بخیي او خوري.